خپل تاریخ پېژندلی دی، خپل روایات مخکې راوړي دي. یو وخت داسې و چې انسانانو جامې نه اغوستې، ویښته نه شو جوړولی، د ناستې ولاړې په چل نه پوهېدل، په غارونو کې اوسېدل، خوراک چل نه ورتلو. بیا هغې دومره ترقي وکړه چې اوس تاسو ګورئ د انسان په بهترین شکل کې زموږ مخې ته موجود دی، او دغه بهترین شکل کې دی د مشرانو د تجربو نه، د خپلو ذاتي تجربو نه، د علم په برکت دی تر دې ځایه رارسېدلی چې دی اوس دته تهذیب یافته ویلی کېږي، او تهذیب د ثقافت په بنیادونو ولاړ وي. تهذیب چې دی دا د ثقافت په بنیادونو ولاړ وي. کوم خلک چې کوم ثقافت لري د هغې په رنګ کې هغه ټول عمر رنګ پاتې کېږي، او چې کوم خلک د خپل اصل نه رجوع چا پرېښې ده نو هغه لکه د ونې د بوټي په شان چې په زیرو کې زیری نه نو بس هغه وچ شي، ختم شي. ما تر اوسه پورې چې څومره خلک زه وینم نو هر څوک ما ته دا وایي چې زه وتلم زه د دیرې په یاره وایي د دیرې ډېر ښه خلک دي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې هغوی د خپل مذهب سره، د خپلو روایاتو سره، د خپلې حجرې جماعت سره، د خپلې جرګې سره تړلي پاتې دي. د هغوی براټ اپ په داسې ماحول کې شوی دی چې هغوی تل د هغې نه فایده اوچتوي او په خپله ته هم خوند اخلي او دنیا ته هم خوند اخلي. یو تاسو رایات کې په کال 1909 کې 1910 او 1911 1909 دغه زمانه ده د اسلامي کالج یونیورسيټي جوړې، اسلامي کالج جوړېږي. په دې ټوله پښتونخوا کې ځای په ځای ریاستونه دي، یو ځای په ځای باندې بادشاهۍ دي، یو ځای په ځای باندې واړه واړه دغه دي سټیټس دي. په هغې کې په دغه وخت کې زموږ نواب چې دی نو هغه چاړه نواب صاحب دی، اورنګزیب خان. اورنګزیب خان چاړه نواب دی. اسلامي کالج چې جوړېږي نو د اسلامي کالج دپاره د ټولو وړومبۍ چنده چې ده نو هغه د دې پېښور یو سیټ کریم بخش سیټ وي، کریم بخش سیټ یې 50,000 روپۍ چنده ورکړه. په هغې د اسلامي کالج جومات جوړ شو، او د ټولو نه زیاته چنده چې ده نو هغه چاړه نواب صاحب ورکړه 1,25,000 روپۍ او 400 ونې. د اسلامي کالج ټول لرګی د تیر دی چې څومره داړې لري. بیا د هغې نه پس تاسو ګورئ د تیر د جوړښت ته ګورئ. زموږ یو ملګری دی اکثر په ټوکه کې وایي د سوات یو ملګری دی بل ملګري ته وایي ته خو زموږ د ملیزو سیند دی. نو ما ورته وویلې د ملیزو دا سیند دومره په جواره کې بهتره دی چې هېچا ټکې وګورې دي ورکړي. نو دی بالکل د ملیزو سیند دی چا باچا سره ټکړه نه کوي. نو خبره داسې ده چې دغه پنجکوړه سیند چې زموږ دی تاسو په دغه باندې نظر واچوئ، د دې په تاریخ نظر واچوئ، بیا د دې د ټوریزم پوټنشل وګورئ، بیا په خپله علاقه کې معدنیات وګورئ، بیا لرګي وګورئ، بیا د هغې نه پس اوبه وګورئ. دا ټول زموږ کمالونه چې کوم د تیر دي دا ټول ورڅخه تاسو وګورئ. تاسو د یو تعلیم یافته جیولوجي په حیثیت باندې د هغې د پروموشن دپاره څه کار کړی دی؟ دا یو ملک مونږ سره دی، د لرګي اکثر یوازې یا یو څو ملګران نور دي چې هغې څوک ویډیو جوړوي، څوک ورله منصوبې جوړوي، څوک پکې کار کوي لګیا دي. یاد ساتئ چې که تاسو خپل د دیر سره افیلیشن او محبت ثابتوئ نو تاسو د دیر پېژندګلي درکړې ده. دیر ستا څنګه چې پاکستان ستاسو وطن دی نو د دیر په وجه پاکستان ستاسو وطن دی. تاسو د دیر په وجه باندې د پاکستان سره تړلي یې. نو چې دغه وطن تاسو د پېژندګلي درکړې ده نو تاسو هغې له څه کړي دي. دا دیر سوسایټي چې ده دا د ټولو نه لویه پېژندګلي ده ستاسو چې تاسو د خپلو ملګرو دپاره د راتلونکو ملګرو د مسایلو حل کولو دپاره یو تنظیم لرئ. د دې تنظیم په برکت باندې ارشاد ابوخیل او د هغه ملګرو نوې کابینې ته ډېره مبارکي چې هغوی دا کار روان کړی دی. تاسو په خپل ځای باندې کار کولی شئ. د سوسایټي لاندې د سټوډنټس ملګرو دپاره
باقي تاسو سره هلته تاسو د موبایل سره په خوا یو فلم او د علم دنیا میری جیب نه اوس دنیا ستاسو په جیب کې ده، په دې کې کیمرا هم ده، په دې کې کیلکولیټر هم ده، په دې کې کمپیوټر هم ده، په دې کې انټرنیټ هم ده، په دې کې ډاکخانه هم ده او هره بلا پکې ده. یو ملګري خپل ورته شیشه نشته نو ما ورته ستا په دې جیب کې پته لګه د څه شی موبایل په دې کې خو زه راښکاره ما ورته ته لاړ شه کیمرې ته میدان ته راوړه او ګوره دا شیشه پکې ده. نو په دې کې بلا خوبۍ بلا کمالونه پراته دي. د دې موبایل په ذریعه باندې تاسو د خپل تاریخي ځایونو د خپلو د سیل د ځایونو د خپلو خاص شخصیتونو د هر څه ویډیو جوړولی شئ، ډاکومنټریز جوړولی شئ، لیکلی شئ او په انټرنیټ باندې خپرولی شئ د خپلې علاقې په باره کې. ځکه چې که تاسو فرض کړه د خپل تعلیم یافته کېدو ثبوت ورکوئ نو ستاسو د ټیکنالوژي ډول دی. زه په ډېره عجیبه ډول زه په کولو که ټیپ ریکارډر نه وی راغلی نو موږ چې دا سندره یو ځل وغږېدم دا به یې دویم ځل څنګه لګېږي. موږ دې ته حیران وو، وارخطا وو چې موږ ریډیو ته شوی دی. نو ستاسو په دور کې ستاسو سره په جیب کې ریډیو هم دی، ټي وي هم دی، ټول سره پراته دي. د دې سره ستاسو لایبرري هم ستاسو په جیب کې پراته دي. تاسو کې زما سره دومره یو اس پي دی دومره وړوکی او په هغې کې زما ټول ادبي کارونه پروت دی، زما سرکاري کارونه پروت دی په دومره وړوکي یو اس پي کې. نو تاسو خو زموږ نه زیات د ټیکنالوژي سره بلد دي. د دغه په ذریعه باندې د خپلې علاقې خدمت وکړئ، د خپل وطن خدمت وکړئ او که نه شئ نو مطلب دا دی چې هغه قلندر صاحب په یو نظم کې وایي چې مطلب دا چې دا وکړه دا وکړه که دا نه شئ کولی نو که جولاګۍ نو بوټونه ډېر دي او که ته یې ستړی نو کټونه ډېر دي. کټونه وشلوئ بیا کټونو ته کښېنئ. ستاسو په دور کې ټیکنالوژي چې کومه ترقي کړې ده د دې نه چې تاسو فایده اوچته نه کوئ تاسو ډېره بدبختي ده. یوه دویمه خبره تا کوم دا ده چې کله په اسلامي کالج کې تقریبا 30 کاله څه د پاسه ما تېر کړه نو په دغه 30 کالو کې اکثر په ایډوکیشن کمیټۍ کې زه موجود وم. نو چې موږ به کله د فرسټ ایئر ایډمیشن کولو چې ما به وکتل نو په ټاپ 100 کې به 30 to 40 کسان د تیرو ټاپ 100. نو دا د دوی یو بل خاصیت دی چې خلک د تعلیم سره ډېر شوق لري او هغه وخت چې دی کوم وخت کې چې په تعلیم باندې پابندي وه یا تعلیمي ادارې نه وې نو هغه وخت کې خلک ډېر محروم پاتې شوي دي. اوس خلک تعلیم کوي. ما نن وکته دا جینکۍ چې کومې راتلې په سټیج او خپله خبره یې کوله ما جلالم صاحب ته وویل زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ لوڼه هم د دې قابلې شوې چې د خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه باندې خپل کار کوي. او دیر چې دی یو ځل زما یو سواتي ملګری او اکثر عادت ویل چې کله کله موږ یو بل سره خبرې کوو نو زه وایم نه که داسې چل دی چې یو ځل د بیولوژي او د سواتي د یو بل سره په څه خبره شته وه نو سواتي ورته وایي چې هلکه بیولوژي او خپله سمه ښځه وکړه زه په یوه پوهېږم. بیولوژي ورته وایي چې ته به په یوه پوهېږې زه په یوه هم نه پوهېږم. نو خبره داسې ده چې سټریټ فارورډ خلک دي، ساده باده خلک دي او چې په کوم کار کې اخته شي کوم کار د لاس واچوي نو هغه کار سرته رسوي او دا کمال دی. دا د ټول ملکنډیانو دی. دا خو د ټولو دپاره ما خبره وکړه د ټولو ملکنډیانو دا خاصیت دی که د پیر دی که د بنیر دی که د شانګلې دی که د سوات دی ایون که د باجوړ دی د دې ټولو ذهني توازن او ذهني سطح چې دا تقریبا یو شان ده. خو د دین کمال دا دی چې په دین کې دننه هغه ترقي نشته کومه چې په دې نورو ضلعو کې د دین خلکو ځان پېژندلی دی او هغوی تعلیم هم کوي، هغوی د ترقۍ په سفر هم ځي او د ځان سره نور خلک هم بوځي. ستاسو ډېره خوشقسمتي ده چې ستاسو یو سوسایټي شته او تاسو کې دومره اتفاق او اتحاد دی چې په یو وخت دومره راټولېږئ او خپله ونډې کوئ. نو زه خوشحاله یم او مبارکي درته وایم الله خوشحاله لره. ډاکټر اسرار صاحب وایي خوله مې سوال ته نه جوړېږي لویه خدایه، خوله مې سوال ته نه جوړېږي لویه خدایه، هر چې ښه وي ته یې ماله بې دعا را. ته زما د محتاجۍ نه ښه خبر یې، زه به څه وایم چې دا راکړه دا